ایمان په کومو خبرو باندې دی؟ ایمان خصوصا په دې درو خبرو باندې چې د دې د دنیا د ژوند سره تعلق دی او د دې د برزخ د ژوندۍ سره تعلق دی، چې هغه په دې خبره باندې ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر مؤمن مسلمان چې په قبر کې کېښودلی شي او هر انسان چې په قبر کې کېښودلی شي نو هغه له فرشتې راشي او فرشتې تپوس کوي چې من ربک، رب دې څوک و؟ دا تپوس کوي د نارینه وي او که زنانه وي، خو دا تپوس ته کوي چې من ربک، رب دې څوک و؟ آیا په رب باندې دې ایمان وکړو؟ د دنیا په دې زندګۍ کې په دې ژوند کې مختلف نظریات دي او مختلف افکار دي. د رب په باره کې چې څوک د رب د وجود نه انکار کوي، الله نه انکار کوي او دا خبره ذکر کوي چې کوم څیز په سترګو باندې نه ښکاري د هغې منلو ته موږ تیار نه یو. دا عقیده د دهریت عقیده ده او دا د کمیونستو عقیده ده او په دې دنیا کې د دې خبرې پرچار هم کوي چې ایمان په هغه خبرو باندې منل، هغه خبرې چې کوم چاته په سترګو باندې ښکاري د دې وجې نه د رب نه انکار کوي، په رب ایمان نه او څوک د رب نه انکار نه کوي او د رب صفتونه راځي او هغه مخلوق له ورکوي او څوک رب مني خو شریک ورسره مني